د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي له قمبر څلور لارې تر خیرخانې کوتل د 7.6 کیلومتره سړک د 95 سلنه چارې بشپړې شوې دي چې د 450 میلیون افغانیو په لګښت د کابل ښاروالۍ له بودیجې جوړیږي او په وینا یې دا به د ښاري ترانسپورت په تنظیم د شمالي سیمو د ترافیکي ګڼهګوڼې په کمولو او د سوداګریزو توکو په لیږد کې مهم رول ولري. د خوست په تړیو ولسوالۍ کې د شرق نفرایټ او یلومون ګروپ له لوري د 200,000 ډالرو په لګښت د کرومایټ ډبرو د پروسس فابریکه پرانیستل شوه چې هر میاشت د 1500 ټنو ډبرو د پروسس وړتیا لري. د استرالیا، بریتانیا او کاناډا حکومتونو د فلسطین د دولت رسمیت پیژندنې اعلان وروسته برتانیا په خپلو رسمي الکترونیکي نقشو کې د اشغال شوو فلسطیني سیمو پر ځای د فلسطین نومځای پر ځای کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ، وچکالۍ او د کډوالو د جبري ستنېدو له امله له 500,000 زیات کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان د 2026 کال د فبرورۍ تر میاشتې پورې د ژغورنې د عملیاتو د دوام لپاره 568 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې د اسرائیلي بریدونو له امله 61 فلسطینیان شهیدان او 220 تنه نور ټپیان شوي دي چې له دې سره د تیر کال د اکتوبر له 9 نیټې راوروسته د شهیدانو شمیر 15,344 او د ټپیانو شمیر 1,6,295 تنو ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي نږدې 40,000 افغانان هر کال د قلبي او غیر ساري مزمنو ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکوي. یاد وزارت دغه شمیرې ناسمې بللي او ویلي دي له عامه روغتیا وزارت سره شته ارقام له دې څخه څو ځلې کم دي.